كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. زما محترم مسلمانان ورونو د ایمان په شعبو کې او د ایمان په برخو کې یو مهمه برخه، یو مهمه شعبه، یو لازمه او ضروري شعبه هغه دا ده چې مؤمن کې باید اقتصاد وي، د هغې خرچه باید درمیانه وي، هغه داسې بخیل بالکل نه وي چې خپل لاسونه یې راټول کړي وي، او داسې اسراف کوونکی باید هم نه وي، بلکې مقتصد وي او د هغې خرچه هغه باید درمیانه وي. الله سبحانه وتعالی فرمایي د مؤمنانو صفتونه ذکر کړي چې مؤمنان هغه خلک دي، د الله هغه بندگان دي چې عاجزي پکې وي، تکبر نه کوي، او همدارنګه د شپې قیام اللیل کوي، د الله سبحانه وتعالی نه دعاګانې غواړي چې الله سبحانه وتعالی موږ د اور د جهنم نه وساته، او د جنت د طلب کولو دعاګانې غواړي. نور ډیر صفتونه ذکر کړي، خو یو صفت یې ولدا هم ذکر کړی چې والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. مؤمنان هغه خلق دي اذا انفقوا لم یسرفوا، کله چې خرچه کوي نو اسراف نه کوي، د اسراف نه ځان ساتي، ځکه د اسراف د الله سبحانه وتعالی ډیر بدی شي. دا ټول مالونه او دا ټول نعمتونه خو د الله سبحانه وتعالی دي، ولی سړی بې ځایه خرچ کوي، ولی سړی بې ترتیبه خرچ کوي؟ نو د دې د وجې نه مؤمن چې هغه اسراف نه کوي. ولم یقتروا، او ډیر کمی هم نه کوي، ډیر بخیل هم نه وي. وکان بین ذلک قواما، او د اسراف او د بخل په مابین کې چې درمیانه کومه لار ده دا مؤمن اختیاروي. همدارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قرآني تعبیر د ډیر بهترین. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ته د خپل لاسونه د څټ سره مه تړه چې بیخي د جب نه ویریږي، لاس نشي ورښکته کولی، ګویا کې ماران او لړمانان پکې پراته دي، ټک درته درکوي. نه، چې مسکین دی ولیده، غریب دی ولیده، خپلو خپلوانو کې د څوک مسکین دی، فقیر دی، لاس ښکته که جب ته سره واخله ورې که ورته. خو ولا تبسطها كل البسط، او لاس ډیر مه پراخوه چې بس په جب کې بیخي څه نه پرېږدي، خپل بچو ته څه نه پرېږدي، ځکه دا ښه ترتیب نه وي. نو وایي که داسې کار دی وکړه فتقعد ملوما محسورا، بیا به خفه ناستې، ځکه مال به د سره نه وي، نو ګزاره کوه او درمیانه لاره اختیاروه. نو مؤمن باید نه اسراف وکړي او نه باید بخیل وي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې د ښکلي صفات په موږ او تاسو کې راجمع شي. والسلام علیکم ورحمة الله.